پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، مخکې له دې چې په برخه باندې پیل وکړو یوه یادونه کوم. هغه دا چې موږ به له دې لړۍ سره جوخت ځینې نور اسلامي جهادي او معلوماتي مضامین هم تاسې قدرمنو خویندو او ورونو ته وړاندې کوو. په تیرو انقلابونو کې کومو کسانو چې د جهاد په مبارکه فریضه کې برخه اخیستې، الله جل جلاله دې ورته قبول کړي. خو ورونو، زموږ ټولو باید دا خبره هیره نه وي چې جهاد لا ختم نه دی، او یا هغه مجاهدینو چې جهاد یې کړی دی نور دې خپلو زړونو ته ډاډ نه ورکوي چې جهاد ختم شوی دی او نور به جهاد نه وي. بلکې داسې نه ده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جهاد به د قیامت تر ورځې پورې دوام لري. ان شاء الله تعالی زموږ ارادې به هم ټینګې وي. خو زموږ په ټولنو کې داسې خلک هم شته چې په تیر جهاد کې برخه نه ده اخیستې. هغوی ته لا ډېر داسې چانسونه په مخ کې دي او باید ورکې برخه واخلي. ان شاء الله تعالی الله جل جلاله به یې تیر ګناهونه ورته معاف او د ډېر ثواب مستحق بشي. که چېرته تیر تاریخ وګورو، حضرت عمر فاروق، خالد بن ولید، سعد بن معاذ او همدارنګه د اسلام نور ستر ستر غازیان او اتلان، د هغوی تاریخ که چېرته مطالعه شي نو تاسې به وګورئ چې هغوی هم اول مسلمانان نه ول، خو وروسته یې داسې کارنامې په اسلام کې پرېښي دي چې د تاریخ زرینې پاڼې د هغوی په کارنامو باندې ډکې دي. خو ورونو، یو مضمون او یو باب په اسلام کې د جهاد دی. ښایي ډېر خلک به د جهاد په هکله باندې پوره او مفصل معلومات ولري، خو دا هم کېدلی شي چې ځینې خلکو به فقط د جهاد نوم اورېدلی وي خو په اړه به یې کم معلومات لري. ورونو او خویندو، د اسلام په سپېڅلي دین کې جهاد داسې یو روښان حقیقت دی چې هیڅ مسلمان ترې سترګې نشي پټولی. الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن عظیم شان کې د کفر او ظلم په خلاف د قتال او جهاد کولو تاکید کړی دی او مسلمانانو ته ځای پر ځای امر کړی دی چې د ظلم او کفر په خلاف جهاد وکړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ژباړه، د الله جل جلاله په لار کې له هغو سره وجنګېږئ چې له تاسې سره جنګېږي، خو تیری مه کوئ. بېشکه چې الله پاک تیری کوونکي نه خوښوي. او هغوی ووژنئ په هر ځای کې مو چې پرې وس ورسېده، او ویې باسئ له کومو ځایونو څخه چې تاسې ایستلي یاست. فتنه او فساد له وژلو څخه خورا بد دی. همدغه راز لوی الله جل جلاله د قرآن عظیم شان په بل ځای کې فرمایي: ژباړه، مؤمنان د الله په لار کې جنگ کوي او کافران د شیطان او طاغوت په لار کې. نو د شیطان له دوستانو سره جنگ وکړئ، بېشکه چې د شیطان مکر او دوکه خورا سسته او ناتوانه ده. ورونو، له دغو پورتنیو آیاتونو څخه پرته نور ګڼ آیاتونه هم د جهاد د اهمیت په باره کې نازل شوي دي، خو دا چې زموږ بحث اوږدېږي په همدې باندې بسنه کوو. ورونو، د الله جل جلاله له دغو آیاتونو څخه څرګنده شوه چې له مسلمان سره جهاد یو نه جلا کېدونکی عنصر دی. تر هغه پورې یو مسلمان په صحیح معنا مسلمان، مؤمن او خپلواک نشي پاتې کېدی تر څو پورې چې د جهاد جذبه او ولوله د هغه په رګونو کې موجوده نه وي. اسلام او جهاد په خپلو کې د روح او جسد مثال لري. چیرته چې مسلمان او اسلام وي هلته به جهاد خامخا موجود وي.
اسلام او مسلمان له جهاد نه پرته نشي پایېدلی. د کوم مسلمان زړه چې د جهاد له روح نه خالي وي نو هغه به له ایمان څخه هم تشلاسی وي. د هر چا په زړه کې چې د جهاد شوق نه وي هغه ځان ته کامل مسلمان نشي ویلی. که بیا هم له سپین سترګۍ نه کار اخلي او ځان ته مسلمان وایي، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ارشاد په رڼا کې که چېرته هغه مري نو هغه به د منافق په مرګ باندې مړ شوی وي. همدارنګه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله. ای مؤمنانو، تاسې د الله په لار کې په خپلو مالونو او ځانونو سره جهاد وکړئ. هر څوک چې د الله په دې ښکاره حکم عمل نه کوي، مالی او ځاني جهاد لپاره ملا نه تړي، هغه کامل مسلمان او مؤمن نشي کېدی. ورونو، د حضرت آدم علیه السلام له زمانې نه تر اوسه پورې داسې ورځ نه ده تېره شوې چې د الله رښتونو مؤمنو بندګانو د خپل ایمان او عقیدې د ساتلو لپاره له جني او انسي شیطانانو سره جهاد نه وي کړی. داسې یو پیغمبر نه دی مبعوث شوی چې هغه د ایمان او اسلام له دښمنانو سره د جهاد اعلان نه وي کړی. آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم هم خپل ټول ژوند د اسلام له دښمنانو سره په جهاد کې تیر کړی دی. همدغه راز د هغه صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو هم له جهاد نه د یوې شیبې لپاره هم غفلت او سستي نه ده کړې. کله چې د پیغمبرانو او د هغوی د امتیانو ایمان، عقیده او استقلال له جهاد نه پرته په امن کې نه دی پاتې شوی، نو د دې زمانې مسلمان څنګه کولی شي چې له جهاد نه پرته خپل ایمان، عقیده او آزاد ژوند په امن کې تیر کړي؟ او د هر مسلمان عقیده باید په دې خبره باندې پخه او کلکه وي چې الله تعالی جل جلاله د حق ملګری او مددگار دی، او فرمایلی دی چې خبردار د الله جل جلاله ډله غالبه ده. ورونو، اوس نو د نړۍ په سطح باندې هغه ورځې رانږدې شوي دي چې د اسلامي نړۍ نه به د کفر او ظلم ټغرونه راټولیږي. یرغلګر به په ډېر ذلت سره له اسلامي خاورو نه ایستل کیږي او دوی به له هغو خاورو څخه تېښتې ته مجبوریږي ان شاء الله تعالی. ورونو، تاسې به پر روانو برخو کې واورئ چې د الله جل جلاله د سپېڅلې لارې مجاهدین څه ډول د الله په لار کې په سپېڅلې عقیده په زړورتوب سره جنګیږي، څومره غټ پوځونه د دوی تر پښو لاندې کیږي او په څه ډول زورورو ځواکونو باندې دوی بری ترلاسه کوي. ورونو، اوس به راسو د خپلې کیسې پاتې برخې او دوام ته. په تېره برخه کې تاسې واورېدل چې کښتۍ په یوه ساحلي سیمه کې ودرېدې چې بیا وروسته د هغې نوم جبل طارق شو او تر اوسه پورې په همدې نوم باندې یادېږي. کله چې ټول غازیان له کښتۍ څخه ښکته شول نو طارق بن زیاد هغوی په پوځي ترتیب باندې سره ودرول. د کښتۍ چلوونکي یې جلا ودرول. طارق بن زیاد رحمه الله په آس باندې سپور په یو لوړ ځای باندې ولاړ او بیا داسې وویل: څلورو واړو کښتیو ته اور واچوئ. ورونو، کښتۍ چلوونکو په حیرانتیا سره هغه ته کتل، خو طارق بن زیاد وویل: له کښتۍ څخه غازیان او ټول سامان راښکته شوي دي، نو څلور واړو کښتیو ته اور واچوئ. ورونو، دا حکم او امر هغه څه لار ورکولی شي چې دماغ یې خراب شي. طارق بن زیاد خپل بربري لښکر ته وویل: بربریانو، کښتۍ ته اور واچوئ، موږ د بیرته تللو لپاره دلته نه یو راغلي. ورونو، د امیر امر و، باید منل سوی وای. بربریانو څلور واړه کښتیو ته اور واچاو. اور کښتۍ په خپلو لمبو کې راونغاړلې او د لرګیو تړسا پیل شوه. د اور لمبې او دود مخ په اسمان پورته کېده. د طارق بن زیاد غړمبېدلی آواز پورته شو. ټول لښکر هغه لوري ته پام وګرځاوه. طارق غازیانو ته وینا پیل کړه. هغه د برېښنا او تندر په شان باندې آواز درلود. ټول غازیان بربریان وو، خو طارق د بربري ژبې پر ځای باندې په عربي ژبه وینا پیل کړه او وی ویل: ای شاه زلمیو، اوس د تېښتې ټولې لارې او ګودرې بندې شوې. ستاسې مخې ته دښمن او شاته مو سمندر دی، نه مخکې او نه شاته تښتېدلی شئ. اوس پرته له دې څخه بله لار نشته چې د عزم او همت څخه کار وانخلئ. اوس په دې هیواد او خاوره کې ستاسې مثال داسې دی لکه چې د یو بخیل په دسترخوان باندې یتیم ناست وي. ستاسې لږ بېزړهتوب به ستاسې نوم او نښان ورک کړي. ستاسې له دښمن سره لښکر او وسله پرېمانه او بېشماره ده. د دښمن سره د سامان ډېرې لارې شته، په داسې حال کې چې ستاسې سره دا یوه هم نشته. که تاسې له صبر څخه کار وانخیست نو ستاسې عزت به د خاورو سره برابر شي. ستاسې پورتوالی به ورک شي. د خپل عزت او شان ساتنه وکړئ
او دښمن په ګونډو کړئ، د هغوی ځواک تباه او برباد کړئ. زه تاسې له داسې څه څخه نه ویروم چې زه خپله هغې ته نه ور مخامخ کېږم. زه داسې جګړې او میدان ته تاسې نه وړاندې کوم چې زه خپله هغې ته نه وړاندې کېږم. زه ستاسې سره ملګری او یو ځای یم. که تاسې له عزم او همت څخه کار واخیست، د دې هیواد مال او دولت به ستاسې په قدمونو کې پروت وي. که تاسې سختي وزغمله، د دې هیواد هر شی به ستاسې وي. امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک، تاسې شاه زلمي د دې کار لپاره غوره کړي یاستئ. د دې ځای د بادشاهانو او سردارانو زمان او د حسینو میرمنو خاوندان به وګرځئ. که تاسې د دې هیواد لښکر ته ماتې ورکړه، نو د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دیني احکام به عام شي او ولس به یې په خپله خوښه باندې ومني. دا په زړه کې وساتئ. کوم لوري ته چې زه تاسې وړل غواړم، په هغه لوري به زه تر ټولو مخکې او وړاندې روان وم. په جګړه کې به تر ټولو لومړی پورته کېدونکي توره زما وي. که زه مړ شوم، نو تاسې د عقل او پوهې خاوندان یاستئ. بل کوم غازي خپل سپاه سالار وټاکئ، خو د الله تعالی په لار کې خپل ځانونه د قربانولو څخه مه راګرځوئ او د دې هېواد تر پوره فتحې پورې تاسې په کراره باندې مه کښېنئ. ورونو، طارق بن زیاد رحمه الله یوه ډېره جذباتي وینا خپل پوځ ته وکړه. هغوی ټول په ولولو او جذباتو کې راوستل. ورونو، اگر که د طارق بن زیاد رحمه الله پوځ د دښمن تر پوځ نه ډېر ځله کوچنی و، خو که چېرې د اسلام تاریخ ته وکتل سي، ډېر ځله داسې شوي دي چې کوچنۍ مسلمانې حقې ډلې په لویو کافرو باطلو ډلو باندې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. ورونو، که چېرته د تاریخ پاڼې راواړوو، د موته غزا چې د هجرت په 8م کال د جمادی الاولی په میاشت کې واقع شوې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه له 3000 مسلمانانو سره د شام د بلقا سیمې ته ولیږه او هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سپارښتنه هم وکړه چې که چېرته زید شهید شي، نو بیرغ به جعفر بن ابي طالب ته ورکړئ. که هغه هم شهید شي، نو بیا بیرغ عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ته ورکړئ. ورونو، که چېرته دې شمېر ته وکتل سي، د موته په غزا کې هم د مسلمانانو شمېر 3000 او د کفارو شمېر 200,000 تنه و. خو کله چې د مسلمانانو لښکر د شام په طرف باندې وخوځېد او د معان نومي ښار ته ورسېد، همدلته ورته معلومه شوه چې هرقل په بلقا کې پړاو اچولی او ورسره 100,000 لښکر رومی او 100,000 لښکر د هغو عربو دی چې له هغه سره د مرستې لپاره راغلي وو. کله چې مسلمانانو هغه لښکر ولید، لکه څنګه چې د طارق بن زیاد رحمه الله کمو پوځیانو ته د اندلس پوځ ډېر ښکارېده، نو په هغه وخت کې هم مسلمانان په دې اړه باندې ډېر په فکر کې شول. ځینو وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې باره کې باید خط ولیکل شي، یا هغه د مرستې لپاره نور کسان راولېږي او یا کومه بله لاره چاره موږ ته راوښیي. خو ورونو، لکه څنګه چې طارق بن زیاد رحمه الله خپل پوځ ته جذباتي او له ایمانه ډکه وینا وکړه، نو همدارنګه عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته مخ راوګرځاوه او ورته ویې ویل، تاسې چې کوم شی بد ګڼئ، د همغه لپاره له خپلو کورونو نه وتلي یاست. تاسې د شهادت لټون کوئ. موږ له دښمن سره په شمېر، قوت او وسایلو باندې نه جنګېږو، بلکې موږ د هغه دین لپاره جهاد کوو چې موږ ته یې عزت راکړی. تاسې د جهاد لپاره ګامونه واخلئ او مخ په وړاندې لاړ شئ، نو موږ ته به له 2 ګټو یوه لاسته راشي. یا به الله جل جلاله موږ په هغوی باندې بریمن کوي او یا به د شهادت لویه مرتبه موږ ته راکوي. خو ورونو، مسلمانان لکه څنګه چې د طارق بن زیاد رحمه الله په وینا باندې راجذاب او ایمانونو یې لا اوبه وڅښلې، په هغه وخت کې هم د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دغې وینا په ټولو مسلمانانو کې یو نوی روح پوکړ، یو نوې جذبه یې را پیدا کړه او د جهاد میدان ته یې د ورتګ فیصله وکړه. او ډېرو مسلمانانو وویل چې ابن رواحه رښتیا وایي. همدارنګه ابو هریره رضی الله عنه هم چې په خپله د موته په غزا کې ګډون کړی و، دی وایي ما چې کله د هغوی لوی لښکر، ساز، سامان او وسلې ولیدې، نو زما سترګو تور وخوړ او داسې مې انځوروله چې په دوی باندې هیڅوک بری نشي موندلی. خو په دغه وخت کې ما ته ثابت بن اقرم رضی الله تعالی عنه وویل، ای ابو هریره، گویا تا ډېر لښکر ولید؟ ما ویل هو. هغه راته وویل ته له موږ سره د بدر په جنګ کې نه وې شریک؟ حقیقت دا دی چې بری په ډېروالي کې نه دی نغښتی. په هغه وخت کې طارق بن زیاد رحمه الله خپل لښکر ته همدا ډول وینا وکړه چې ستاسې په مخ کې پوځ دی، شاته تګ نسته، مخکې به یا شهادت وي او یا فتح. نو ټول پوځ هم د طارق بن زیاد رحمه الله په وینا باندې ډېر تیار، چمتو او د دوی جذبات نور هم لوړ شو. ورونو،
زموږ او ستاسې د روانې لړۍ په دې برخه کې موږ یو بل عنوان ته ورداخلیږو چې هغه عنوان دی میرنیا. ورونو، کله چې کښتۍ اور واخیست نو داسې هم نشو کېدای چې څلورو لویو کښتۍ د اور اخیستی وي، 7,000 لښکر د دغو کښتۍ راوړی وي او بیا د هغو لویو کښتیو دود او لمبې تر لیرې ځایه ونه لیدل شي. د طارق بن زیاد رحمه الله د حکم په بنسټ باندې 4 واړه کښتۍ په اور کې لولپه شوې چې سمدستي لمبې او دود ورڅخه پورته شو. دود او لوګي اسمان ته پورته کېدل. هلته نږدې د کبنیونکو او کښتیوانانو کلی و. د کبنیونکو او کښتیوانانو په کلي کې یو دم چیغې شوې، هلته وګورئ د کوم سوداګر کښتۍ اور اخیستی. خو یو بوډا کبنیونکي وویل داسې معلومیږي لکه ټول سمندر چې اور اخیستی وي. خو یو ځوان وویل ورمنډه کړئ، د کوم سوداګر مال سوځي، موږ ته به هم څه په لاس ځینې راشي، په منډه باندې ورشي. د دې کلي ټول خلک، نارینه، ښځې او کوچنیان د ساحل په لوري باندې په منډه شول. په همدې وخت کې طارق بن زیاد خپلو غازیانو ته وینا کوله. د کلي اوسېدونکي راورسېدل او سترګې یې په لښکر باندې ولګېدې. ټول ځای پر ځای باندې ودرېدل. نور خلک هم په دوی پسې راغلل. هغوی هم له لیرې ځای څخه لمبې او لوګي لیدلي وو. خو دلته مغیث رومي د لښکر په هغه اړخ کې ولاړ و کوم لوري ته چې سیل کوونکي او د کلي خلک راغلي وو. مغیث سمدستي خپلو سپرو ته حکم وکړ چې سیل کوونکي خلک محاصره او کلابند کړي. هیڅ کوچني ته هم اجازه ورنه کړي چې بیرته ولاړ شي. آسونه په منډو شول. خو ورونو، په دغو سیل کوونکو کې ځوانې او پیغلې نجونې هم وې. هغوی له ویرې چیغې او نارې جوړې کړې او په منډه شول. کوچنیانو هم چیغې او نارې پیل کړې. د کلي نرانو خپلې مېرمنې او کوچنیان په منځ کې کړل او سپارو د هغوی شا او خوا راتاو شول. دغو سپرو ټول سیل کوونکي یو لوري ته بوتلل. خو په دغه وخت کې د طارق بن زیاد رحمه الله خبرې ختمې شوې وې. مغیث هم خپل آس په منډه کړ او د طارق په څنګ کې ودرېد. طارق بن زیاد مغیث ته وویل مغیث، زه په دې پوهېږم چې تا ولې دا خلک راتم کړي دي. که دا خلک بیرته تللي وای نو اندلسي حکومت ته به زموږ د راتللو احوال مخکې له مخکې رسېدلی وای. موږ هغوی په ناخبرۍ کې نیول غواړو. دا خلک تر یو وخته پورې همدلته وساتئ. کله چې موږ مخکې ولاړو هغوی بیا خوشي کړئ. خو ګوره مغیث، د کومې مېرمنې او پیغلې سره باید هیڅ ډول بد سلوک ونه شي. مغیث وویل زه د دې غریبو خلکو له زړونو څخه ویره لرې کوم. ته نه پوهېږې چې دا د اندلس مظلوم او ځورېدلي خلک دي. زه به د هغوی سره داسې سلوک کوم چې ټول زموږ ملګري او مرسته کوونکي وګرځي. زه به د هغوی څخه د اندلسي پوځ په هکله معلومات هم واخلم. ورونو، دغه مغیث رومی د اندلسي ګوټ قوم غړی و. مور او پلار یې یهودیان و. هغه څه وخت مخکې اسلام منلی و. په هغه کې د یهودیانو خویونه نه و، ځکه یهودیان شیطانان، دسیسه کوونکي او د انسانیت دښمنان ول. لکه څرنګه چې اوس تاسې په فلسطین کې د دغو شیطانانو شیطانی، شوم، ظالمانه او غیر اسلامي او انساني اعمال ویني. مغیث په همدې خاطر باندې اسلام منلی و چې د هغه فطرت د یهودیت سره مخالف و. هغه د موسی بن نصیر د امارت او ولایت څخه مخکې اسلام منلی او په اسلامي غازیانو کې داخل شوی و. په مغیث کې د مشرۍ او سردارۍ وړتیا او اهلیت موجود و، نو ځکه یې ډیر زر په پوځ او لښکر کې نوم پیدا کړ او په لږه موده کې د جنرالۍ او سالارۍ رتبې ته ورسېد. ورونو، په شمالي افریقا کې چې د بربریانو په خلاف باندې کومه اخري او مهمه جګړه وشوه، په هغې کې هم دغه مغیث رومي ډېرې کارنامې ترسره کړې او تاریخ د دې فتح او بري د ویاړ شمله د مغیث رومي په سر باندې ږدي. ورونو، همدې مغیث د سیل کوونکو او لیدونکو غونډې ته ورغی. نو یو بوډا او کمزوری کښتیوان چې لاسونه یې لړزېدل مغیث ته راغی او یې ویل ای د نویو پوځ سرداره، تاسې چې هر څه وایي او له هر ځای څخه راغلي وي، ما ته د دې ځواب راکړه چې آیا تاسې هم د غریبو او بېوزلو ژوند سپک او بې اهمیته بولئ؟ زه په دې پوهېږم چې تاسې به اوس حکم ورکوئ چې نارینه جلا او مېرمنې جلا کړي. آیا تاسې په موږ باندې رحم نه کوئ؟ موږ خو د دې لپاره راغلي وو چې ستاسې کښتۍ او سامانونه له اور څخه خوندي کړو او ستاسې سره مرسته وکړو. خو مغیث رومي ځواب ورکړ تاسې مه ویرېږئ، موږ خپلو کښتیو ته په خپله باندې اور اچولی دی. ورونو، څه فکر کوئ چې طارق بن زیاد رحمه الله به له دې نه وروسته کومې فیصلې کوي؟ او آیا هلته به اندلسي پوځ د طارق بن زیاد رحمه الله له راتګ څخه خبر شي؟ ورونو،
دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ډېرو جذابو اړینو تاریخي او پندامیزه پیښو پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 10مې برخې پای. د امید راډیو ډېرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.